ته شهید ووایم چاته یې ونه وایم. زه څوک یم چې چاته ووایم چې ته دوزخي آخر خاتمې مستوري دي. ګوره هیڅ چاته معلومات نه کېږي چې ما به آخره خاتمه څه شی وي. نو فلهذا زه تاسو ته درخواست سړی خالي پښه یې لږه ماته وه ځکه بم دومره قوي نه و. ولې نه مجازات کېږي حال شفاخانې کې همدغه فوجانو د زهر ستن ورکړله یا یې خپک کړه زنده یې کار ځي. جنرال صاحب ما ویل دغه کسان چې د خپل ځان د فتواګانې ورکوي دا خو ستره ډېره عظیمه ګناه ده. دا ولې نه مجازات کېږي وروره ښکاره دي. حتی ډېرو داسې پوسټونه کړي چې یو دیني عالم ته د مردار لقب ورکړی. زه تا په جرمني کې څنګه مجازات کړمه د تا د خدای بیخ شین کړي. افغانستان کې دی او هغلته د فتواګانې ورکوي د مسلمانانو کافر جوړوي. هغه همدغه خلا نه ګټه پورته کوي ځان ښه نږدې درته معرفي کوي او دغسې یو کار وکړي. وروره خوله خو دې نه ماتېږي خاموشه سه. رسنیو ته دا درد مه راباسه بس په خپله د لاړ شه په تهجدو که ښېرا ورپسې وکړه. اوس هغه مولانا صاحب چې ما ته یې خدای د جهنم جای که هغه ته ما یو اخطار ورکړه. دا ویډیو جنرال صاحب بیا ټویټر کې شیر کړې وه. بیخي پسې ورک کړی دی سر یې د رقم نه لګي. جنرال تسلیم شوی دی اوس. د جمعې په ورځ توبه وباسه کنې قسم مې دې په خدای چې همغه تور جهنم ته دې ونه لېږم. ستا خبره مني جنرال صاحب څپلې دي مني ورور. بېشکه جنرال صاحب کمره دې خلاص کړه جنرال صاحب کمره خلاصه کړه. انټرنېټ مې ډېر سخت ضعیفه ده. جنرال صاحب ګوره بیا ځي تښتي پرېږده دغه ورور صاحب راویښه زه به ډېر مشکلات ول. نه زه د تېښتې سړی نه یم وروره. ملا جنرال صاحب څو پېرې مې دې مجبور شوی چې دا جنرال صاحب سره موږ کوه بس هغه وروسته نه بس ډېره مننه چې او نن عجیبه داسې وخت کې دا کار وکړو. پرون 15مه روژه وه ما په اټک تراویح ورکولې او همدا منیر شاکر ور مخکې کوه خو کار خراب شو. نو زه خو دې کې نه یم ملامت نه. نه مننه جنرال صاحب. جنرال صاحب چې تا ورته ویلو چې تراویح بل ته ورکوو او د شیدو چای په ټولو باندې څښو نو بس دی غریب نیمه اوس ګلخانان مستي وي د ټیک ټاک کې وایي دا به کله راځي جنرال صاحب اټک ته وایي داسې ده هسې ده وایي زه بختونه بعد ګورم وایي همدغه مازدیګر چې ده څنګه مونځ کړی وای بس ماښام مونږ اټک ته ما تیار ځان رسولی و بس ټول ملت راته ځتي د ازادۍ تراویح مو کولې خو هغه د ما او د منیر شاکر په دې موافقه راغلی اوس په اټک کې به 20 رکعاته کوو. ده راسره منلې وه جمع به ده ورکوله 8 رکعاته جمع ده ورکوله 14 رکعاته نور ما ورکوله 12 رکعاته خو هغه سړی لاړه نو خو اوس پرېږدی و مسلمانه دی خدای. زویم بد سړی نه دی زویم تکړه دی د ده دا راپورته کول پکار دي او دلته چې دی لکه مطلب همت ورکول پکار دي. نو دا سړی یاره په